قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت هم بخیر. تاسو د 8 صبح څخه د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د اطلاع رسونې پر مخ پرتې ننګونې. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د 256 خبریالانو د نیول کېدو راپور ورکړ. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ پیکه شوې اړیکې. چین د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د کمښت لپاره هڅې کوي. د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونه. اوچا وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له شدیدو محدودیتونو سره مخامخ دي. او د پاکستان په پلازمینه کې د عمران خان پلویانو د لاریونونو دوام. 4 پوځیان ووژل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما ویلي چې طالبانو پر هیواد له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 256 خبریالان نیولي دي. یونما د سې شنبې ورځ په افغانستان کې د رسنیو ازادي تر عنوان لاندې د رسنیو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې د ورځ تر بلې زیاتېدونکو ننګونو په تړاو یو راپور خپور کړی. د دغه راپور پر بنسټ ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له ځپونکو او تبعیضي بندیزونو سره مخامخ دي. د یونما په وینا طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي 346 پیښې ترسره کړي دي. په دې تاوتریخوالو کې 256 د خپلسري نیولو، 113 شکنجې او 50 د ګواښونو پیښې شامل دي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی کمیشنر ولکر ترک د دغه راپور موندنې د اندېښنې وړ بللي او له طالبانو یې غوښتي چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان د ژمنو سره سم خپل اقدامات وکړي. بلخوا طالبانو دا راپور رد کړی او ادعا یې کړې چې نیول شوي کسان په جرم تورن دي. رویټرز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغې ډلې هیڅ خبریال په خپلسري توګه نه دی نیولی. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې پر خبریالانو او رسنیو شدید بندیزونه لګولي دي. ډیلی ټایمز اسلام آباد او کابل ته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاویانګ وروستي سفر ته په اشارې راپور ورکړی چې بیجینګ د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو په هڅه کې دی. دغې نشریې د سې شنبې ورځ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې چین د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو په موخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د پاکستاني دولت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو پر سر خپلې نوې ډیپلوماټیکې هڅې پیل کړي دي. د راپور پر بنسټ نوموړي چینایي ډیپلوماټ اسلام آباد ته له سفر وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او د دغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره لیدلي دي. د طالبانو په وینا د اسلام آباد او کابل اړیکې د چین له ځانګړي استازي سره د دوی د بحث د موضوعاتو یوه برخه وه. سرچینو چې په راپور کې نوم نه دی لیکل شوی ویلي چې پاکستان د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ته ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ګواښ ته له پاملرنې پرته به اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ښې نه شي. د دغه راپور پر بنسټ اسلام آباد او کابل ته د یو شیویانګ وروستي سفرونه د پاکستان دولت او طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو لپاره د بیجینګ د وروستیو هڅو یوه برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښځې او نجونې له شدیدو محدودیتونو سره مخامخ دي. نوموړي بنسټ د سې شنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي پیغام کې لیکلي چې د افغان ښځو غږ چوپ شوی دی. د اوچا په وینا د افغان ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه شوي او هغوی زیانمنې شوي دي. دغه نړیوال سازمان له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني نړیوال کمپاین ملاتړ کړی دی. اوچا له ټولو غوښتي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال کمپاین ملاتړ وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې پر هیوادوالو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو شدید محدودیتونه لګولي دي. د دغې ډلې غایب مشر ملا هبت الله په تیرو 3 کلونو کې د ګڼ شمېر فرمانونو په صادرولو سره تر ډېره بریده ښځې په نښه کړي دي. د ښځو حقونو مدافعان او یو شمېر نړیوال سازمانونه
د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. له دې مخکې د افغانستان د حقوقي مطالعاتو او څېړنو مرکز ویلي و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ښځو حقونو د ناوړه وضعیت له کبله نړیواله ټولنه په دې برخه کې بې پروا ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد له واکه پرځېدلي لومړي وزیر عمران خان د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان دي. جیو نیوز د دوشنبې ورځ راپور ورکړی چې د پاکستان پلازمینې ته د عمران خان پلویانو له ننوتلو وروسته د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ قوي نښته شوې ده. د پاکستان دولت د دغه هیواد له پوځه غوښتي چې د پلازمینې کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه راپور پر بنسټ د پاکستان دولت د عمران خان پر پلویانو او لاریون کوونکو د ډزو کولو امر صادر کړی او خبرداری ورکړی چې هیڅ تاوتریخوالی او اخلال کوونکي به ونه زغمي. د معلوماتو له مخې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د تېرې یکشنبې په ورځ له پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتونو څخه د اسلام آباد پر لور لاریونونه پیل کړي دي. د دغه ګوند پلویانو خبرداری ورکړی چې په هر قیمت اسلام آباد ته ننوځي او د دغه ښار د ډي په نوم په مرکزي څلور لارې کې تر هغو خپل لاریون ته دوام ورکوي تر څو چې عمران خان له بنده نه وي خوشي شوی. د یادونې ده چې د دې لاریونونو له پیل سره جوخت د پاکستان په پلازمینه کې د ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ بند شوی. همداراز پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې او د راولپنډۍ او اسلام آباد ښارونو ترمنځ نښلوونکي لارې په بشپړه توګه بند دي. د دې ټولو سربیره د پاکستان امنیتي چارواکو ټینګار کړی چې د دغه هیواد دولت به هیڅکله د مخالفانو د تاوتریخوالي پر وړاندې په شا نه شي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.